أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. دی آیت مبارکه کې د طلاق احکامات بیانېږي. د طلاق تعداد څومره دی او په دې کې رجوع کول یا نه کول او د خلع مسله دی آیت مبارکه کې ذکر شوی ده. فرمای الطلاق مرتان، طلاق رجعی یعنی هغه طلاق چې د هغې نه پس یو سړی واپس خپل نکاح بحال کولی شي، هغه دوه طلاق دی. د طلاق باره کې علماء کرام فرمای چې دا طلاق چې دی ابغض المباحات، یعنی په جایز کارونو کې د ټول نه ناخوښه کار خو جایز دی، خو د الله تعالی په نزد باندې د ټول نه ناخوښه کار دی. دې وجې نه فرمایي چې شیطان چې دی هغه روزانه په سمندر باندې خپل تخ ولګوي او خپل شیطانان ولیږي د انسانانو په منځ کې د ګناهونو دپاره. نو بیا چې کله دوی واپس راشي نو هر شیطان ابلیس ته خپل هغه کارګزاري بیانوي. نو څوک ورته وایي ما په یو سړي باندې هغه زنا وکړله، نو شیطان ورته سر وڅنډي، او بل وایي ما په یو کس قتل وکړو، څوک وایي ما په یو کس باندې غلا وکړه، څوک وایي ما په یو کس باندې هغه شراب وڅکل. نو شیطان دا خبرې اوري او وایي چې داسې خاص توجه نه ورکوي، موړې هغه یعنې نه خوشحاله نه وي. نو یو شیطان راشي او هغه ووایي چې ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کو او هغه اختلاف ما مخکې بوتلو آخر دا چې پای کې طلاق واقع شو. نو شیطان وخاندي او پاسي او دغه شیطان ځان ته رانږدې کي او د نورو شیطانانو ته وایي تاسو هېڅ کار هم نه دی کړی، اصل کار هغه ده کړی دی. دا زما په نسبت باندې د ټول نه غوره کارګزاري دا ده. نو فرمایي چې طلاق ابغض المباحات دی، په جایز کارونو کې د ټول نه ناخوښه کار. نکاح چې ده دا یو دنیاوي معامله هم ده، لیکن دې کې د عبادت روح چې دی هغه زیات یعنی شامل دی. دا محض یو دنیاوي لین نه دی. د دې د وجې نه د امام ابو حنیفه او د امام شافعي رحمه الله یو دې مسله کې اختلاف دی چې اشتغال بالنوافل غوره دی او کا نکاح غوره ده. دې باره کې امام شافعي رحمه الله
قول دا دی چې د نکاح نه اشتغال بالنوافل غوره دی. دې خبرې مقصد دا دی عام طور باندې دا خلک چې څومره منډې تړلې وهي دا خو یعنی ښځه او بچي د هغو دپاره وهي. یو سر باندې چې کله سړی یو سري د هغه دپاره د دونه منډو تړلو څه ضرورت دی؟ خو بس دومره ده چې روټۍ خوراک دی، هغه که دی کار روزګار نه کوي هسې به ولم خلک روټۍ ورکوي. نو فرمایي چې که یو سړی ووایي چېرې زه واده نه کوم ځان هسې په کار روزګار کې نشم مشغوله کولی، خو بس د الله عبادت په کومه فرض مونځ خو به هر سړی کوي. اشتغال بالنوافل نه مقصد دا دی چې یو سړی ځان هر ټیم په عبادت کې مصروفه کړي، نفل عبادت شروع کړي، ذکر اذکار تلاوت نفلونه هغه کوي، او د واده دا هلې ځغلې چې دا پرېږدي. نو آیا چې دا سړی غوره دی او که هغه سړی غوره دی چې دی فرض مونځ خو کوي او د هغې سره چې دی نو هغه نکاح وکړي او دغه د نکاح د وجې نه د ده دا زندگی په کار روزګار کې مصروفه شوه، نو دې دواړو کې کم کس غوره دی؟ امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دغه اشتغال بالنوافل والا غوره دی، ځکه دا خالص عبادت دی. او دا نکاح والا چې دی نو دا خو خالص عبادت نه دی، بلکې په دې کې د عبادت یو روح هم شته او دنیوي معامله هم ده، ځکه چې نکاح خو کافران هم کوي. لیکن په دې کې د امام ابو حنیفه دلایل چې دي هغه زیات مضبوط دي. نو فرمایي چې دا نکاح چې ده د امام صاحب فرمایي چې دا نکاح داسې یو عمل دی چې د دې د وجې نه په انسان کې دا صلاحیت پیدا شي، په انسان کې دا استعداد پیدا شي چې دی بیا د ځان دپاره زندگی نه تیروي، دی لاول د ښځې دپاره بیا د بچو دپاره زندگی تیروي. دی به ډک جیب په بازار کې روان وي خو دی به ځان له څه خوراک نه کوي، دی به د ښځې او د بچو د هغوی سوچ کوي. او دا خبره په یو سړي کې دا استعداد پیدا کېدل چې دی ځان وروسته کي او بل مخکې کي، دا ډېر لوی صفت دی د اشتغال بالنوافل په مقابله کې. د دې د وجې نه امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله د اشتغال بالنوافل نه نکاح غوره کړې ده چې په دې کې انسان د بل دپاره لګیایي منډې تړلې وهي، د ځان په ځان باندې بل ته ترجیح ورکول، دا د عبادت کولو بنیادی مقصد دغه دی چې انسان کې دا استعداد پیدا شي چې دی ځان وروسته کي او بل مخکې کي. او دا خبره په نکاح سره خود به خود پیدا کیږي. نو نکاح چې دا یو من وجهن عبادت هم دی، یو دنیوي معامله هم ده. او فرمایي چې د نکاح متعلق خو هغه حکم داری چې دا د څومره چې کیدی شي د دې پالل پکار دی. که فرض کیا په زنانه کې څه هغه عیبونه دي، مسائل دي، مشکلات دي، نو دا په هر زنانه کې حدیث مبارک کې راځي چې دا زنانه چې دي
دا د ګسې پختۍ نه جوړه ده. دا به ته دا کوشش نه کوې چېرې دا به زه نیغوم، دا نیغېږي نه. که دا ته نیغې نو هسې نه چې دا ته ماته کې، یعنې طلاق ته به خبره ورسې، دا به دغه شان کږی. د دې نه به تا سره د کوږوالي نه د دې سره زندګي تېرې، د دې هغه مشکلات، هغه اذیت چې دی هغه به برداشت کې. لیکن په دې زنانو کې ښه صفات هم وي. په هره زنانه کې که چېرته څه عیبونه هم وي نو په هغې کې به څه صفات هم وي، نو ته به د هغې هغه صفات چې دی د هغې نه به درګذر کې او د هغې د هغه عیبونه چې کوم دي هغې نه به درګذر کې او د هغې د صفتونو د وجې نه به ته هغې ته ژوند تېرې. لیکن بعضې وخت کې داسې وشي چې یو جوړه داسې راشي چې د هغو ټوله زندګي هغه سراسر بې خیري، په هغې کې ګویا چې اړو خیر یې نه، داسې څه خبره نه وي چې هغې ته د سړی زندګي تېره کړي. نو فرمایي که چېرې داسې جوړه ده چې د هغو جوړ نه راځي او د هغوی دا زندګي چې څومره تېرېږي نو یا خاوند ښځې له تکلیف ورکوي، یا خاوند هغه ښځې له تکلیف ورکوي، یا ښځه خاوند له تکلیف ورکوي. لکه ټول ژوند یې داسې روان دی، یو بل یې په سخته کې اچولی دي. نو فرمایي چې په داسې موقع باندې بیا شریعت هغه نارینه ته د طلاق ورکولو، یعنې د دغه نکاح د ختمولو هغه اختیار ورکړی دی. او چې کله معامله دې حد ته ورسېده چې په هغې کې ټوله بېخیري ده، د دې خاوند د وجې نه دا ښځه په تکلیف کې ده او د ښځې د وجې نه خاوند په تکلیف کې دی، نو د دوی بیا د دغه یو ځای پاتې کېدلو نه پاتې کېدل ښه دي او غوره دي. نو بس دوی دې طلاق ورکړي. نو دا طلاق ورکول د نارینه د طرف نه د نکاح ختمول دی. او که فرض کړه یو نارینه طلاق نه ورکوي او زنانه چې د هغه داسې ده چې ډېر په سخته باندې ده او دغه نارینه ظلم کوي په دې زنانه باندې او د دې زنانه دا زندګي ډېر په سخته او په تکلیف کې ده او دې زنانه ښه کافي صبر وکړو او دې محسوس کړله چې یاره دا انسان په لار باندې نه راځي او دې زنانه له بېجا تکلیف ورکوي، نو دې زنانه ته هم الله تعالی یو اختیار ورکړی دی. دا هم قاضي ته خپله مسله پیش کولی شي، قاضي له لاړه شي، قاضي ته ووایي چې باید دغه شانتې صورتحال دی، پوره حالات بیان کړي. نو که چېرې د هغې هغه خبرې شرعي عذر و او واقعي دغه سړی په ناحقه دی او دی دغه زنانه په تکلیف کې ساتي او هغې هغه ضرر نقصان هغې ته رسوي، نو قاضي د دوه نکاح به فسخ کړي، ختم به کړي. د خاوند یعنې دا خبره یوازې په خاوند باندې منحصر نه ده، دا د ښځې د طرف نه هم په دې طریقې سره ختمېدی شي. او یو خله باس وروسته را روان دی چې ښځه او خاوند په خپلو کې هغه دا مسله ختم کړي، د هغې ذکر وروسته را روان دی. بیا د طلاق ورکولو 3 طریقې هغه علماو بیان کړي دي، احادیثو مبارکو کې راغلي دي. نو دا طلاق چې دی دا نکاح ختمولو ته وایي، دا د یو سمج بوج او د حوصلې کار دی.
کله دا سړی ډیر غور فکر وکړي او د دوی جوړ نه راتلو دی به بیا طلاق ورکوي. نو داسې کنځل نه دي لکه زمونږ د خلکو په شان دي چې کله غوسه ورشي کنځل کوي، په کنځلو کې طلاق لفظ هم استعمالوي. دا قسم نه دی لکه بعض خلک چې په قسم په تور وایي په ما به ښځه طلاق کړي که ما داسې چل وکړو که ما هغه چل وکړو. نو دا هغه یو معامله ختمول دي. نو د هغې دپاره حدیث شریف کې طریقه دا راغلې ده چې دا سړی به په طهر کې چې کله زنانه چې ده د هغې ماهواري نه او په دغه طهر کې د دې خاوند د هغې سره صحبت هم نه وي شوی. هغه طهر چې پای کې صحبت نه دی شوی نو ماهواري پکې یعنی ماهواري نه ده، نو دا خاوند به دې ښځې له یو طلاق ورکړي، بیا به 3 حیضه دوی انتظار وکړي. نو 3 حیضه چې کله ختم شو دا زنانه طلاق شوه. اوس که فرض کیا دې سړي ته په عدت کې دننه هغه احساس وشو چې یاره ما تعدي وکړله او دا خبره دومره غټه نه ده، نو دې په عدت کې دننه بغیر د نکاح نه رجوع کولی شي. پای کې د ښځې رضا هم ضروري نه ده، که ښځه رضا نه وي هم دی رجوع کولی شي چې دی ووایي چې بس زه د خپلې خبرې نه واپس شوم، نو رجوع وشوله نکاح بحال شو. البته د ده نه یو طلاق چې دی دا ختم شو، د سره صرف 2 طلاقه پاتې شو. او که فرض کې عدت تیر شو د عدت تیرېدلو نه پس که بیا دوی ته احساس وشو چې یاره مونږه تعدي کړې ده او زموږ زندگی یو ځای تیرېدی شي، نو بیا هم دوباره نکاح کولی شي، تجدید نکاح به کوي او په دې کې به د زنانه رضا لازمي. که زنانه رضا نه نو بیا نکاح نه کېږي. دې ته طلاق احسن وایي. دا ګویا چې طلاق ورکولو طریقه دا ده. یو طلاق حسن دی. طلاق حسن دی ته وایي چې دا سړی په طهر کې یعنی ماهواري او حیض نه دی او صحبت پکې نه دی شی، دې ښځې له یو طلاق ورکړي او بیا چې ورپسې حیض راغی او بیا طهر راغی نو پای کې 2م طلاق ورکړي او بیا په حیض نه پس چې طهر راغی پای کې 3م طلاق ورکړي. دې ته طلاق حسن وایي. په دې کې به د 3 واړه طلاقونه واقع شي. دا ښځه اوس په ده باندې هغه حرامه شوه، دې ته دی اوس رجوع نشي کولی. نو که فرض کې ده په اولني 2 هغه حیضونو کې د رجوع کولو نو کولی شوه، او چې کله 3م طلاق ورکو نو دی اوس رجوع نشي کولی. تجدید نکاح سره هم اوس دغه نکاح نه بحال کېږي. گویا چې دوی دا معامله ختم شوه. د دې نه پس یعنی دیونه آخرني حد ته رسیدل پکار نه دي، او چې یو سړی دونه حد ته لاړو نو بیا دوباره نکاح ضرورت نشته دی. دنیا ډکه ده چې بیا دې ځانه بل ځای نکاح وکړي. او یو دی طلاق بدعه. بدعت هغه طلاق چې هغه بدعت دی، د سنت مطابق نه دی، د شریعت مطابق نه دی، زموږ د پښتنو طریقه کار. بس که هغه ښځې له په حیض کې طلاق ورکو، که هغې ورته سیوه په یو ځای 3 طلاق ورکړل، یعنې د دې نه علاوه چې نور څونه طریقې دي ته طلاق بدعت وایي، یعنی غیر شرعي طریقه. لیکن مسله دا ده چې طریقه خو غیر شرعي ده، لیکن طلاق په واقع کیږي.
طریقه خو غلطه ده لیکن طلاق په دې باندې واقع کیږي. د دې مثال بالکل د ټوپک د کالتوس په شانتي دی. ستا سره بس 3 کالتوس دي، دا که ته په طریقې استعمال او که بې طریقې استعمال بس دا چې تا استعمال کو بس ختم شو. او حدیث شریف کې هم راځي چې په طلاق او ایتاق کې په دې کې گپ شپ لګول، مذاق کول او غصه په دې کې هیڅ شي هغه اعتبار نشته دی. که په گپ شپ کې طلاق ورکو دام واقع شو، که په مینه کې ورکو دام واقع کیږي، که په غصه کې ورکو هغه واقع کیږي. دې د وجې نه مخکې یو ډرامه کې چېرته هغه کم د ډرامې هغه کسان چې یو هغه یعنې ښځه خاون وو او په ډرامه کې هم ښځه خاون وو. نو په ډرامه کې هغه خاون هغه ښځې له طلاق ورکړی و. بیا دې باندې غټه مسله جوړه شوې وه. دا تقریبا د یو 13 کالو پخوانۍ خبره ده. نو بیا دې باندې علماو بحث کړو چې دا ټیک شو ډرامه وه، په ډرامه کې دې سړي ښځې له طلاق ورکړی، لیکن په طلاق کې نه ګپ شپ چلیږي او نه په دې کې هیڅ طریقه نه چلیږي. دا طلاق واقع شوی دی. نو دا یو نوې فتنه راوتې ده. منیر شاکر نوې نوې طریقې او نوې نوې خبرې کوي. د مخکې ورځ کې یو ناشنا خبره وکړله چې طلاق دپاره د ښځې رضا هم ضروري ده او د پوره قام قبیلې رضا. نو دا شریعت نه دی. شریعت خو هغه دی چې کوم چې قرآن حدیث کې راغلی دی دغه شریعت دی. د شریعت نه د اسلام نه مخکې د طلاق څه تعداد نه و او نه یې څه وخت و. خلکو به بار بار طلاق ورکو، بار بار به یې رجوع کوله، په دې باندې به یې زنانو ته تکلیف ورکو. طلاق به ورکو چې کله به عدت ختمېدو بیا به ورته رجوع وکړله او عدت هم څه خاص مدت نه و. نو شریعت دا د 3 کې منحصر کړلو او د جاهلیت هغه ټول ظالمانه رسومات ختم کړل. الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 کرته دی. فامساکن نو یا ساتلی د بیبی بمعروف په ښه طریقې سره او تسریح یا پرېښودلی باحسان په ښایسته طریقې سره. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.